بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران زده کوونکو، زه شیر احمد هجران ستاسو د ریاضي مضمون ښوونکی. ګران زده کوونکو، د ریاضي د 12 د ریاضي مضمون نن درس ان شاء الله موږ د یو تابع ګراف مجانبونو په هکله چې مجانبونه څنګه تعریفیږي، په څو ډوله دي، دا به ان شاء الله په نن درس کې تاسو ته معرفي کړم. مخکې له دې نه ګران زده کوونکو چې نن درس ته راشو، یوه لنډه کتنه به تیر شوي درس ته وکړو چې په تیر شوي درس کې کوم عنوان موږ ولوسته. ګران زده کوونکو، په تیر شوي درس کې موږ د یو منحني چې دویمه درجه تابع و د هغه ګراف موږ ولوسته چې څنګه کوای شو د دویمې درجې تابع ګراف رسم کو. د هغه لپاره دوه مهم ټکي و: یو د تابع د تعریف ساحه پیدا کوو یا ډومین، دویم د تابع بحراني ټکي پیدا کوو، همدارنګه د تناظر محور او د محورونو سره د تقاطع ټکی. نو نن راځم ګران زده کوونکو تاسو ته د مجانبونو په هکله چې د یو تابع ګراف مجانبونه په څو ډوله دي او څنګه تعریفیږي. اول به راشو مشخصات ته چې په تخته کې ما تاسو ته لیکلي، د هغه نه وروسته به په سلایډ کې معرفي کوم. څنګه چې ګران زده کوونکو تاسو په تخته کې ګورئ، عنوان زموږ د یوې تابع ګراف مجانبونه لوستم 8 و 9 او 40 لوست ده، ټولګی 12 ریاضي مضمون. او هدف د دې دا د ګران زده کوونکو چې موږ مجانب وپېژنو او همدارنګه په دې پوه شو چې مجانبونه په څو ډوله دي. نو راځم ګران زده کوونکو نورې خبرې به په سلایډ کې تاسو ته وکړم. تاسو څنګه چې په سلایډ کې ګورئ ګران زده کوونکو، د یو تابع ګراف مجانبونه اول په مجانب باندې ځان پوکئ. مجانبونه هغه مستقیم خطونه دي. په دې پوه شو چې مجانب خو مستقیم خط ته وایي. دا مستقیم خط څه ځانګړتیاوې لري؟ هغه مستقیم خطونه دي چې د یو منحني د رهنما حیثیت لري. د چی شي حیثیت؟ د یو رهنما، یعنی د یو منحني سره د رهنما حیثیت لري چې یو چا ته رهنمایي کوي، په دې لار لاړ شه، په هغه لار لاړ شه، مخامخ لاړ شه، دې ته رهنما ویل کیږي. نو د یو منحني د رهنما حیثیت مجانب لري او خپل مجانب ګران زده کوونکو مستقیم خط ته وایي. او یا یې داسې تعریفوو چې دا ډېر معروف تعریف ده، او تابع سره په لایه تناهي کې مماس واقع کیږي. ګورئ زده کوونکو، موږ دا رقم مجانب تعریفوو. مجانب هغه مستقیم خطونه دي چې د تابع سره په لایه تناهي کې مماس واقع شي. چیرته مماس واقع شي؟ په لایه تناهي کې. د تابع سره په لایه تناهي کې مماس واقع شي، هغه رقم مستقیم خطونو ته مجانبونه وایي. او مجانبونه په 3 ډوله دي. مجانبونه په څو ډوله دي؟ په 3 ډوله. دا مجانبونه ګران زده کوونکو زموږ په ژوند کې څنګه ترېنه ګټه اخلو او څه رقم حالت ته مجانبونه وایي. تاسو یې وګورئ ګران زده کوونکو، دا یو سرک ما تاسو ته په پام کې نیولی. دا د سرک یو غاړه ده او دا د سرک بل غاړه ده. تاسو یې وګورئ، دغه خپله سرک دا رقم مخې ته تللی، او دغه خط چې تاسو وینئ، دغه خط په حقیقت کې آیا د سرک رهنما نه ده؟ آفرین، دغه خط د سرک رهنما ده. نو دغه مستقیم خط نه ده، مستقیم خط ده. دغه مستقیم خط د چې سرک دواړو غاړو سره دا رقم رهنما یا مستقیم خط ده چې تر آخره پورې ځي، او که چیرته دا ادامه وکړي کیدای شي په لایه تناهي کې مماس شي. دغه خط ته موږ وایو مجانب وایو. دې خط ته څه وایو؟ مجانب. څنګه مجانب ده؟ اول به تاسو ته وایم چې دغه دواړې خواوې د سرک فکر وکړئ تابع ده، او دغه مستقیم خط چې دا د سرک رهنما ده، په حقیقت کې دا د سرک څه شی ده؟ رهنما. دغه مستقیم خط د دواړو تابع سره کوای شي چې په لایه تناهي کې مماس واقع شي. دغه مستقیم خط ته موږ وایو مجانب. نو تاسو وګورئ په ډیر ساده الفاظو، د سرک دوه غاړې ګران زده کوونکو، او دغه خط چې تاسو وینئ دا په حقیقت کې رهنما ده د موټرو لپاره، او دا خط چې د دواړو سرکو لپاره رهنما ده. نو دغه ته موږ کولی شو مجانب وایو. مجانب مستقیم خط چې تابع سره په لایه تناهي کې څه شي؟ مماس واقع شي. یا دغه تصویر ته تاسو وګورئ چې مجانب څنګه تعریفوو. دا کس دغه پیسې دی او د دې پیسو پسې منډه کوي، خو دا په یو کمان کې، په یو قوس کې تړل شوی. دا چې څوره منډه کوي دا ترېنه مخکې راځي. هر څوره چې دا غواړي دې ته نږدې شي دا ترېنه لرې کېږي. اوس دوه خبرو ته ګران زده کوونکو، دوه سوالونو ته باید تاسو ځواب ورکړئ. دغه هر کس چې د پسې منډه کوي په یو مستقیم خط منډه کوي که نه کوي؟ په مستقیم خط منډه ورسره کوي. نو دغه مستقیم خط، او دا تاسو وګورئ یو قوس ده، یو تابع بیانوي نه بیانوي، یو قوس ده یو تابع بیانوي، او دا ورسره مستقیما حرکت کوي. نو کیدای شي چې داسې یو ټکی پیدا شي په لایه تناهي کې دې ته ورسیږي.
کېدای شي په لایه تناهي کې دې ته څه شی ورسیږي. نو تاسو ګورئ دا په مستقیم ډول دې باندې د سره منډه وهي او دا په څه شي کې تړل شي په یو قوس کې. نو دغه قوس د یو تابع معنا ورکوي او دا کس چې دې پسې منډه کوي په مستقیم ډول ورپسې منډه کوي په مستقیم خط منډه کوي. نو دا څه شي ګران زده کوونکو دا مجانب شواله مستقیم خط چې د تابع سره په لایه تناهي کې مماس یعنی په لایه تناهي کې کېدای شي دې پیسو ته ورسیږي. نو دا په حرکت ګران زده کوونکو یو مجانب موږ ته بیانوي. راځو ګران زده کوونکو څنګه چې ما تاسو ته وویل مجانبونه په درې ډوله دي. اول عمودي مجانب ده. عمودي مجانب څنګه تعریفوو؟ په ناطق توابعو کې کله چې مخرج مساوي صفر شي نو تابع به نهایت تقرب کوي. کله چې په ناطق توابع کې یا په کسری توابعو کې منحنی مخرج صفر شي تابع چی شي ته تقرب کوي؟ به نهایت ته تقرب کوي. نو دې ته موږ وایو عمودي مجانب. یا داسې تعریف هم دی تاسو د مکتب په کتاب کې کله چې د یو تابع څخه لمټ واخلئ او د متحول تقرب مثبت منفي لایه تناهي ته شي د دې تابع لمټ مثبت لایه تناهي شي ګران زده کوونکو یعنی د وای قیمت لایه تناهي شي او اکس یو عدد ته تقرب وکړي لکه ای ته اکس تقرب وکړي ای ته د تابع نه تاسو لمټ واخلئ او وای تقرب وکړي لایه تناهي ته د موږ هم عمودي مجانب ویلی شو. تاسو وګورئ کله چې عمودي مجانب غواړئ د یو تابع پیدا کړئ څه باید وکړئ؟ نو د عمودي مجانب پیدا کولو لپاره مخرج مساوي د صفر سره نیسو ځکه په تعریف کې تاسو ته وویل. نو عمودي مجانب پیدا کولو لپاره څه کار کوو؟ مخرج د صفر سره مساوي نیسو. او بل مجانب چې د افقي مجانب ده. افقي مجانب څنګه تعریفوو؟ یو تابع هغه وخت افقي مجانب لري کله چې اکس یعنی متحول تقرب وکړي لایه تناهي ته د تابع قیمت یو ثابت عدد شي یعنی متحول تقرب کړی لایه تناهي ته خو د تابع لمټ یو ثابت عدد وګرځي هغه ته موږ وایو افقي مجانب. او د افقي مجانب لپاره د تابع لمټ پیدا کوو او د تابع لمټ چې پیدا کوئ ګران زده کوونکو د متحول تقرب به څه شي ته نیسئ؟ لایه تناهي ته. کله چې د تابع نه لمټ ته پیدا کوئ د متحول تقرب لایه تناهي ته ده د دې لمټ یو ثابت عدد شه نو په حقیقت کې هغه ته افقي مجانب وایي. دریم مایل مجانب ده. په مایل مجانب کې موضوع څنګه ده؟ که چیرته په فرضي ډول وای مساوي کېږي اف اکس یو کسري توابع کله چې د ویش حاصله یا د تقسیم حاصله یو خطي تابع شي خطي تابع ای اکس مثبت بی د متحول توان یو ده نو په دې خاطر ورته خطي تابع وای. دا د خطي تابع شکل ده. نو کله چې یو فرضي تابع یعنی تاسو په پام کې ونیسئ او د تقسیم حاصل یو خطي تابع شي دې ته ویل کېږي مایل مجانب. د مایل مجانب لپاره څه شی باید وکړو؟ د ویش حاصل باید پیدا کړو. د ویش حاصل مایل مجانب ده. ګران زده کوونکو دا درې ډوله مجانبونه ول عمودي مجانب افقي مجانب او مایل مجانب. را بشم مثالونو ته داسې توجه وکړئ چې درې مثال یې موږ ته راکړي دي لاندې توابع مجانبونه پیدا کړل. اول مثال اف اکس مساوي کېږي اکس مثبت یوې پر 2 اکس منفي 4 دویمه تابع دا ټول ناطقې تابع دي کسري تابعګانې دي. اف اکس مساوي کېږي اکس مربع مثبت 2 اکس منفي یوې پر اکس او درېیمه تابع چې د اکس منفي 3 ضرب د اکس مثبت 2 پر اکس مثبت 1 ضرب د اکس منفي 2. دا تاسو د مکتب کتابونو مثالونه دي ګران زده کوونکو دا به تاسو ته مجانبونه به پیدا کړ. د اول تابع ګران زده کوونکو داسې یوه تابع موږ ته راکړې. اول مثال اف اکس مساوي کېږي په صورت کې اکس مثبت یو په مخرج کې 2 اکس منفي 4 دا تابع ده. د ده مجانب زه پیدا کوم. اول عمودي مجانب پیدا کوم. د عمودي مجانب لپاره هم څه کار کوه؟ ماشاءالله مخرج هم د صفر سره نیوه 2 اکس منفي 4 مساوي صفر 2 اکس مساوي کېږي منفي 4 اخواته ځي مثبت 4 اطراف چې په 2 وویشو د اکس قیمت 2 کېږي. دغه عمودي مجانب ده. دا چې څه ده ګران زده کوونکو؟ عمودي مجانب. او د عمودي مجانب لاسته راوړلو لپاره مخرج مساوي د صفر سره نیسو. بل افقي مجانب پیدا کړئ. افقي مجانب کې څه شی کوم ګران زده کوونکو؟ آفرین لمټ ته ناخلو او تقرب د متحول چی شي ته لایه تناهي ته اکس مثبت یو پر 2 اکس منفي 4 نو تقرب چې وضع کوي صورت او مخرج لایه تناهي پر لایه تناهي شکل اخلي. ښه دلته ګران زده کوونکو په لمټونو کې چې لایه تناهي پر لایه تناهي شکل اخلي ما تاسو ته درې خبرې کړې وې. اوله خبره دا وه که د متحول لوړ توان په صورت کې و د لمټ ځواب لایه تناهي که د متحول لوړ توان په مخرج کې و ځواب صفر که مساوي و ضریبونه یې واخلئ. دلته تاسو ګورئ چې د اکس توان د صورت او مخرج مساوي ده نو ضریبونه یې راخلم. وای مساوي کېږي د اکس ضریب دلته څو ده؟ یو. دلته د اکس ضریب څو ده؟ 2. همدغه ګران زده کوونکو څه شی شه؟ افقي
مجانب. افقی مجانب. او دا مایل مجانب لري؟ نه، ځکه د اکس توان د صورت او مخرج مساوي او د مخرج تابع ضریب هم لري دوه، نو مایل مجانب نه لري. یوازې کوم مجانب لري؟ عمودی او افقی. مایل مجانب دا تابع نه لري. را باشم ګران زده کوونکو دویم مثال ته. دویم مثال داسې یو مثال ده، اف اکس مساوي کیږي په صورت کې لرم اکس مربع مثبت 2x منفی 4 په مخرج کې x. د دې تابع مجانبونه پیدا کوم. اول عمودی مجانب پیدا کوم. په عمودی مجانب کې څه کار کوه ګران زده کوونکو؟ مخرج مساوي د 0 سره نیو. خو x مساوي کېږي 0، دای عمودی مجانب ده. افقی مجانب لپاره څه کار کوه؟ ماشاءالله افقی مجانب لپاره لمټ نیوه. لمټ به تینا واخلې. x هم تقرب چی شي ته وکي؟ لایه تناهی ته. x مربع مثبت 2x منفی 4 پر x. تقرب لایه تناهی ته کړی که لایه تناهی وضع کوي صورت او مخرج لایه تناهی پر لایه تناهی کېږي. دکې مې درې خبرې تاسو ته کړې وه لایه تناهی پر لایه تناهی لمټونو کې. که لوړ توان د متحول په صورت کې وه د لمټ ځواب لایه تناهی که په مخرج کې وه 0 که مساوي وه ضریبونه یې لیکو. دلته لوړ توان د متحول چیرته ده؟ په صورت کې. نو د لمټ ځواب څه شی راځي؟ لایه تناهی. وای څه شی شه؟ لایه تناهی. ما ګران زده کوونکو په افقي مجانب کې یوه خبره تاسو ته کړې وه. هغه خبره حتما په کتابچو کې یادداشت کړئ. خبره دا وه کله چې افقي مجانب پیدا کړئ لمټ باید څه شی وي؟ آفرین، لمټ باید یو ثابت عدد شي. لایه تناهی ثابت عدد نه ده. نو زه وایم افقي مجانب نه لري. افقي مجانب نه لري. ولې؟ ځکه چې د دې لمټ ثابت عدد نشه. کله چې ثابت عدد نشه خو افقي مجانب نه لري. خی مایل مجانب به پیدا کو. مایل مجانب کې څه کار کوم؟ صورت په مخرج ویشم. په مایل مجانب کې ګرانو زده کوونکو صورت په مخرج ویشو. د تقسیم حاصل مایل مجانب ده. خی x مربع مثبت 2x منفی 4 دا به تقسیم کوم پر x باندې. x ضرب د x مربع مثبت د منفی کېږي دا تفریق کوو. x نه x مربع نه x مربع کم که 0 پاتې کېږي څو؟ مثبت 2x اطراف بیا مثبت 2 ضرب د x 2x. دا علامو ته چې تغییر ورکو دا له د سره خلاصېږي منفی 4 به هم ښکته کو. دغه ګران زده کوونکو د تقسیم حاصل ته څه ویل کېږي؟ مایل مجانب ویل کېږي. او مایل مجانب x مثبت 2 ده. او دا هم په یاد وي زده کوونکو چې دغه تابع باید خطي تابع وي. دا تابع باید چه شی وي؟ خطي. یعنی صورت په مخرج وی شو د تقسیم حاصل مایل مجانب ده او هغه باید خطی تابع وي. خیدا تابع ګران زده کوونکو x مربع مثبت 2x منفی 4 پر x عمودی مجانب دولو ده، مایل مجانب دولو ده، افقی مجانب نه دولو ده. یو مثال به ګران زده کوونکو تاسو ته بل په پام کې ونیسم. هغه د کانکور مثال ده. تاسو وګورئ چې څنګه کولی شو مجانبونه د یو تابع پیدا کړو. دریم مثال ګران زده کوونکو کانکوري مثال ده. موږ ته تابع را کړی وای مساوي کېږي صورت کې x منفي 3 ضرب ده x مثبت 2 او په مخرج کې څه رقم ده؟ په مخرج کې x مثبت 1 ضرب د x منفی 2. وای د دې مجانبونه پیدا کوي. اولی عمودی مجانب پیدا کوم. عمودی مجانب چې پیدا کوم ګران زده کوونکو مخرج مساوي د 0 سره نیسم. x مثبت 1 ضرب د x منفی 2 مساوي څو؟ 0. هر قوس مساوي د 0 سره ونیسه. x منفی 2 مساوي 0. x مساوي کېږي منفی 1 دا یو قیمت د x لپاره. x مساوي کېږي 2 دویم قیمت. نو څو مجانب عمودی مجانب لري؟ څو دانې لري؟ 2 دانې عمودی مجانب لري. یو په منفی 1 کې لري، بل په څو کې لري؟ په 2 کې لري. دا عمودی مجانبونه شول. ګران زده کوونکو دا عمودی مجانبونه شول. زه غواړم چې افقي مجانب پیدا کړم. افقي مجانب کې څه کار کوو؟ افقي مجانب کې تاسو د دې تابع نه لمټ واخلئ. x متقرب د څو ته؟ x متقرب د لایه تناهی ته. x منفی 3 ضرب د x مثبت 2 په مخرج کې x مثبت 1 ضرب د x منفی 2. کله چې دا ګران زده کوونکو ضرب کو تاسو کوئ چې دا ضرب کوي تقرب لایه تناهی ته د ثابت عدد چې افقي مجانب لري کنه شنی لري. دا چې ضرب کو x مربع او منفی 3 و مثبت 2 منفی x منفی ضرب د منفی مثبت
منفی ضرب مثبت منفی 3 ضرب د 2 شپږ صورت می ضرب که مخرج ضرب کم x ضرب د x x مربع مثبت 1 منفی 2 منفی x مثبت ضرب د منفی منفی 2 تاسو ګورئ چې صورت او مخرج لایتنی پر لایتنی شکل اخلي نو په د حالت کې موږ د متحول توان په پام کې نیسو چې په صورت کې د په مخرج کې تاسو ګورئ چې د متحول توان د صورت او مخرج مساوي ده نو ضریبونه یې لیکم y مساوي کېږي د دې ضریب څو ده یو د مخرجم یو تقسیم پر یو دا افقي مجانب شه مایل مجانب لري نه دا په د تقسیموي نشو که تقسیم کو د تقسیم حاصل خطی تابع ناراضی د تقسیم حاصل خطی تابع نشی راتلی نو مایل مجانب نلري نو ګرانو زده کوونکو دا کانکوري مثال چې دی تابع عمودي مجانب درلوده او افقي مجانب درلوده خو مایل مجانب نه درلوده ګرانو زده کوونکو د دې لپاره بعض تابعگان چې افقي مجانب لري خو مایل نه لري او مایل مجانب لري افقي نه لري نو د دې لپاره تاسو ته په آخر کې ما یو روش په پام کې نیولای هغه لپاره ښه متوجه اوسئ ګران زده کوونکو د دې لپاره چې دا مجانبونه ښه صحیح وپېژنئ 3 چارتونه ما تاسو ته په پام کې نیولي البته دوی ته ښه متوجه اوسئ دا اول شکل دویم شکل دریم شکل اول شکل ګورئ چې یو پارابول ما رسم کړی او دلته یو عمود خط ورته رسم کړی دغه عمود خط د دغه تابع سره مجانب لري ولې کیدای شي چې په لای تنهایی کې مماس واقع شي او دا خط عمود خط دونه عمودي مجانب شي دلته هم تاسو ګورئ چې د یو تابع شکل یو منحنی په پام کې نیولې ده دا یو منحنی ده او دا خط د دې منحنی سره دا رقم کیدای شي په لای تنهایی کې مماس واقع شي دغه خط ما ته ووایي چې دا خط څه رقم خط ده آفرین افقی خط نو افقی مجانب شه خپل خط مجانب ده او دغه خطونو ته وګورئ چې دا های پارابول یو شکل ځان ته نیسي تاسو وګورئ چې دغه یو خط د تابع سره په لای تنهایی کې کیدای شي مماس واقع شي دا یو خط ما رسم کړی دغه خط تاسو ما ته ووایي چې دا خط څه ډول ده آفرین مایل ده نو دې ته مایل مجانب وایي تاسو وګورئ خپل خط په حقیقت کې مجانب ښکاره کوي دا عمودي خط ده نو عمودي مجانب دا افقي خط ده عمودي افقي مجانب او د تابع سره په لای تنهایی کې کیدای شي مماس واقع شي یعنی په لای تنهایی کې مماس د تابع سره حتما واقع کیږي او دا څه رقم خط ده مایل نو دې ته مایل مجانب وایو ګران زده کوونکو په آخر کې به راشو په سلاید کې څو موضوعات نور ما تاسو ته هم په نظر کې نیولې د مجانبونو د ټاکلو عمومي لاره که چیرته په فرضي ډول یوه اف ایکس تابع مساوي پی ایکس پر کیو ایکس ناطقه تابع وي ام او ان په ترتیب سره ام صورت او ان چی شی وي مخرج نو دا څلور حالت لري اول کیدای شي ام د ان نه کوچنی وي کله چې ام د ان نه کوچنی وي افقي مجانب لري بیا مایل مجانب نه لري او که چیرته ام مساوي د ان سره و په کسري توابعو کې افقي مجانب ضریبونه په پام کې نیسو څنګه چې مثال کې تاسو ته دروښوده ضریبونه هم نیول که چیرته م د ان نه لوی وي بیا مایل مجانب لري افقي مجانب نه لري او څلورم حالت که چیرته م مساوي د ان جمع یو سره و یعنی د ان سره یو عدد جمع شوی و یو او هغه په هغه حالت کې مایل مجانب لري افقي مجانب نه لري د دې درس هدف دا د ګران زده کوونکو چې په توابعو کې په ناطقو توابعو کې کله چې یو تابع افقي مجانب ولري مایل مجانب بیا نه لري او که چیرته مایل مجانب ولري بیا افقي مجانب نه لري حتما دا ګران زده کوونکو ځان سره به نوٹ کړئ په کتابچه کې کله چې یو تابع افقي مجانب لري مایل نه لري او که مایل مجانب ولري افقي مجانب نه لري نو ګران زده کوونکو را باشم نن درس به تاسو ته په ډېر ساده ډول خلاصه کړم هغه زمنګ درس ګران زده کوونکو د مجانب په هکله و مجانب خپل مستقیم خطونه دي چې د تابع سره په لای تنهایی کې مماس واقع کیږي درې ډوله دي عمودي مجانب افقي مجانب مایل مجانب او دغه مجانبونه ګران زده کوونکو مهم برخه دا ده چې خپل یو مستقیم خط ده کله چې عمودي مجانب پیدا کوئ مخرج مساوي د صفر سره افقي چې پیدا کوئ لمټ باخلي تقرب لای تنهایی ته باید یو ثابت عدد شي په مایل مجانب کې صورت په مخرج وي شو د تقسیم حاصل باید خطی تابع وي چې هغه مایل مجانب کیږي او کله چې یو تابع افقي مجانب لري مایل مجانب نه لري او که مایل مجانب لري افقي مجانب نه لري ګران زده کوونکو دا نننۍ برنامه چې تاسو ځان لپاره ما تقدیم کړه تر بلې تاسو په لوی پاک الله سپارم خاده او بریالي اوسئ